په فرانسه کې د افغان ماشومانو او میندو د رښتیني ژوند نندارتون د فرانسې دریمې ښار په یوه پوهنتون کې د افغان ماشومانو او میندو د رښتیني ژوند یو ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د جګړې پر مهال د ماشومانو وضعیت په اړه د یوه افغان تصویر اخیستونکي انځورونه نندارې ته ایښودل شوي دي. دغه انځورګر وایي په دې موخه یې دا کار کړی چې د میلیونونو افغانانو مړې هیلې راژوندۍ شي او د افغانانو واقعي انځور نړیوالو ته وښیي. دنیا چې ساه اورېدلې او ساه اوري هغسې نه یو. افغانان په ژوند مین خلک دي. دوی خپلو موخو ته ډېرو سختیو تېرېږي او همدا ډول افغانستان خلک لکه د نورو خلکو غوندې په ژوند او د ښه ژوند کولو تږي دي. د فرانسې د ساینس په پوهنتون کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو ګڼ شمېر محصلین زده کړه کوي. په زده کړو بوخت افغان محصلین دا نندارتون د افغاني ټولنې رښتینې هنداره بولي او له نړیوالو غواړي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي. همه تصاویر درد است، رنج است، پریشانی است. از سازمان ملل خواهش میکنیم که مردم افغانستان و مردم رنجدیده افغانستان رسیدگی کنند. ما از جامعه جهانی، از کسایی که آواز ما را میشنوه، خواهش تقاضای ما میست که ما به کمک ضرورت داریم به هر لحاظ. سایه قلم باشه، کتابچه باشه، همراه ما کمک کنند. یک سال اگر شما یک نظر انداز کنین، مکتبای ما بسیار سوختگی است، بسیار بچه‌ها در دشت درس میخوانه، حتی به خیمه به یک سرپناه ضرورت داره. افغان تصویر اخیستونکی نورالله شیرزاد چې د جمهوریت له سقوط وروسته فرانسې ته تللی وایي هڅه کوي د افغانانو هیلو د پوره کېدو لپاره هره دروازه وټکوي.